د دې څه وروسته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت معاذ رضی الله عنه را تلاش کړي، د یمن څخه یو وفد راغلی دی، هغې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا پیشکش وکړي چې د الله رسوله زموږ سره یو څوک را سره کا چې هغې زموږ امامت وکړي، هغې زموږ قاضي، هغې موږ ته فیصلې را وکړي او هغه یمن کې زموږ دیني رهنمایي وکړي، ستاسو په صحابو کې یو سړی زموږ ملګری کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د سهار لمونځ په مسجد نبوي کې وکړي، یو ورځ برای د صحابه و مخ ته د دې خبرې مذاکره وکړه چې د یمن وفد راغلی دی او هغوی د ځان دپاره یو امام و قاضي غواړي او تاسو د هغې دپاره څه تیاري لرئ؟ څوک دې ته تیار دی چې د مدینې و کلیو وطن پرېږدي او د یمن د وفد سره ولاړ سي، د هغو هلته قضاوت و امامت و رهنمایي و دیني روزنه وکړي. صحابه و ډېرو لاسونه پورته کړو چې د الله رسوله موږ تیار یو. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغې ټولو کې حضرت معاذ را تلاش. حضرت معاذ ابن جبل ته ویل چې معاذه ته به د یمن د خلکو سره ځې او په یمن کې به د دې خلکو امامت و قضاوت کوې او په یمن کې به د دې خلکو دیني روزنه او دیني تربیت او دیني خدمت کوې. چې کله حضرت معاذ رضی الله عنه دې ته تیار د پیغمبر علیه السلام حضرت بلال حبشي ته ویل ورسه زما د حجرې سه زما بګړۍ راوه، زما لنګوټه راوه. چې کله حضرت بلال حبشي د پیغمبر علیه السلام لنګوټه راوړله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه لنګوټه په خپل لاس حضرت معاذ ته پر سر وپیچله او په خپل لاس یې د مسجد نبوي و مخ ته پر سوارلي باندې سپور کړې او په خپله پر پښو باندې ورسره روان دی حضرت معاذ د یمن ته رخصتوي. حضرت معاذ چیغې کې ول بأبي و امي انت یا رسول الله، ای د الله رسوله ته پر پښو باندې روان یې او زه پر اوښ باندې پر خپله سوارلي باندې سپور یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ستا د عزت دپاره یو څو قدمونه د الله تعالی د رضا دپاره در سره اخلم. ګورئ دا یو قسم نبوت دی، شهنشاهي نه ده. نبوت کې دا قانون دی چې نبي د ټولو امت خدمت کوي او شهنشاهي نه ده چې هغې پر ټولو امت باندې د خپل ځان عزت بړوي. نو حضرت معاذ ابن جبل دا پر سوارلي باندې سپور دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر پښو ورسره روان دی، د یو ځایه پر ورسره ځي، د هغې څه وروسته حضرت معاذ رضی الله عنه رخصتوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی من سره ان یتمثل له رجال، چې کوم سړي ته دا ښه خوند ورکوي چې زه راسم خلک ولاړ. په بعضې ځایو کې داسې چې یا زه خو امام یم، یا زه خو استاذ یم، یا زه فر یم، یا زه مشر یم، یا زه حاکم یم، یا زه فلان یم. بیا چې دی ناست دی در هغې وخته پورې دا خلک په ولاړې ورته ولاړ دي، څوک برچپک ورته ولاړ دي، څوک محافظین ورته ولاړ دي، څوک د عزت دپاره ورته ولاړ دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي فلیتبوأ مقعده من النار، دغه سړی دی خپل ځان له په جهنم کې اوس لا ځای معلوم کړي. او په دې خاطر باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت معاذ سره پر پښو روان دی او حضرت معاذ رضی الله عنه پر سوارلي باندې سپور دی. چې کله رخصتوي برای یو څو وصیت ورته وکړل، ولې معاذ د دې خلکو سره ښه زندګي تېره کړه چې د کوم مقصد دپاره دې د دې خلکو سره استوم هغه مقصد په ښه طریقه ادا کړه. ورته یې معاذ شاید چې دوباره ته مدینې ته راځې زما زیارت به ستا په نصیب کې نه وي او ته به د دې مسجد په یو کونج کې او ته به د دې حجرو په یو کونج کې شاید زما و قبر ته ودرېږې او زما او ستا ملاقات به بیا نه سره وسي. حضرت معاذ رضی الله عنه چې کله دا واورېدل نو حضرت معاذ رضی الله عنه ډېر زیات وژړل او دې ته قریب و چې هغه د ډېرې ژړا سره د بېهوشۍ په شکل د سوارلي سره یې لس. لیکن پیغمبر علیه السلام هغې ته تسلي ورکړله. د تسلۍ څه وروسته د صبر وصیت یې ورته وکړي چې معاذ صبر کوه، زما او ستا ملاقات به د دې څه وروسته د حوض کوثر باندې سره کېږي. حضرت معاذ رضی الله عنه یې رخصت کړي او دا یو حقیقت و چې حضرت معاذ رضی الله عنه په یمن کې زمانه تېره کړله چې د یمن څخه حضرت معاذ رضی الله عنه وروسته راغلی نو بیا پیغمبر علیه السلام دې وخت کې وفات شوی و. د حضرت معاذ رضی الله عنه په نصیب کې صرف د پیغمبر قبر ته درېدل سو، بیا د پیغمبر علیه السلام دید د حضرت معاذ په نصیب کې نه سو. غالبا چې په کومه ورځ باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې بیماري او ناجوړي راځي، د بیمارۍ او د ناجوړۍ څخه غالبا 3 ورځې مخکې، بعضې روایت پر دې باندې دي چې 1 ورځ مخکې
د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره صحابه ور سره دی. د مدینې منورې مشهور قبرستان و ادره ده چې جنت البقیع دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام جنت البقیع ته راغلی. جنت البقیع کې د صحابه زیارت کوي، د قریبانو زیارت کوي. چې کوم ملګري ورسره دي هغې ملګرو ته یو خبره کوي، ورته یې خلکو زما د زندګۍ به شاید ډېر کمه موده نوره په تا څوکي. ما ته الله تعالی د دې اختیار را کړی دی چې په دنیا کې زندګي تېرول غواړې او که زما ملاقات له راتلل غواړې، ورته ما په دې دوو خبرو کې د الله تعالی ملاقات ته ورتګ کول ډېر خوښ کړي دي. او د هغې څه وروسته صحابو ته یو څه وصیت کوي، یو څه نصیحت کوي. د هغې څه وروسته چې کله دا د جنت البقیع د زیارت څه واپس راسي.